د کونړ د زلزلې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې قمر بنسټ ته څومره مرستې راغلي، د چا لخوا راغلي، چیرته او څنګه مصرف شوي دي، دغه ټولې پوښتنې درته زه نن په همدغه ویډیو کې جوابوم. تاسو پوهیږئ چې موږ د کمپاین په پیل کې 3 لکه ډالر هدف ټاکلی و، لیکن الحمدلله موږ 15,1550 ډالره مرسته ټوله کړې او ترلاسه کړې مو ده. دا چې دا مرسته د کومو ادرسونو لخوا ټوله شوې، تاسو پوهیږئ چې موږ 2 ډوله ملاتړ کوونکي لرو. یو زموږ خپل افغانان دي چې موږ سره مرسته کوي او بل زموږ نړیوال پارتنران دي. په دې پروسه کې د افغانانو لخوا 2,18,592 ډالره مرسته ترسره شوې او ترڅنګ د نړیوالو پارتنرانو یا ملاتړ کوونکو لخوا 2,92,913 ډالره مرسته راټوله شوې ده. اوس درته دویمه پوښتنه جوابوم چې دغه مرستې چیرته مصرف شوي دي. تاسو په دې باندې هم پوهیږئ چې په د زلزلې پر مهال په اضطراري حالت کې موږ اضطراري مرستې هم باید وویشو او هلته خلک ورته اړتیا لري او زموږ بیلابیل ملاتړ کوونکي غوښتنه کوي چې زموږ مرسته په دغه ډول برخو کې مصرف کړي. د افغانانو له مرستې 4,825 ډالره په اضطراري مرستو کې توزیع شوي دي او همداسې د نړیوالو پارتنرانو لخوا 65,241 ډالره مرسته شوي چې په مجموع کې 1,20,560 ډالره کېږي. دغه موږ په دغو مهمو برخو کې مصرف کړي دي: نغدي توزیع، د خوراکي موادو توزیع، کمپلې، توشکې او بړستنې، د پخلنځي توکي او ژمنۍ مرستې. یعنی هغه څه چې موږ ورته د خپل ورځني ژوند لپاره ورته ضرورت او اړتیا لرو یا په ابتدایي توګه سره د دوی دغه مشکل حل کولی شي، دغه ډول مرستې درلودي. اوس وروستۍ پوښتنه ځوابوو چې له دې مرستو څومره پاتې دي او موږ یې غواړو چیرته یې مصرف کړو. د افغانانو له مرستې پاتې پیسې چې دي 1,22,760 ډالره دي او د نړیوالو پارتنرانو د مرستو څخه پاتې پیسې چې دي 2,26,122 ډالره دي. دا چې دا پاتې مرستې چیرته مصرفیږي دا هم یوه ډیره مهمه پوښتنه ده. په دې پاتو مرستو کې موږ 1,240 ډالره د نغدو پیسو توزیع لرو او ترڅنګ 1,110 ډالره یو مرسته کوونکي د څه لپاره رالیږلي او ترڅنګ 1,68,609 ډالره مرسته زموږ د یوه پارتنر لخوا رالیږل شوې او غوښتنه کړې ده چې موږ په ژمنیو مرستو کې د کونړ زلزله ځپلو لپاره توزیع کړو او پاتې 2,32,914 ډالره چې دي دا به د کونړ زلزله ځپلو لپاره د کورونو جوړولو په برخه کې مصرف شي. نو ان شاء الله موږ غواړو چې د کونړ زلزله ځپلو لپاره ډیر بنیادی اساسي او معیاري کورونه د دوی لپاره جوړ کړو. نو ان شاء الله په نن او سبا کې به تاسو سره د کونړ لپاره د کورونو جوړولو اپډیټ شریک شي. یو خبره د یادونې وړ ده، له موږ سره چې کوم زموږ افغانان مرسته کوي او یا هم زموږ نړیوال پارتنران دي چې موږ ورسره ګډ کار کوو، موږ د هغوی د غوښتنې سره سم د هغوی مرستې په هغه ځای کې مصرفوو. یعنې که یو څوک موږ ته وایي چې تاسو دا ایمرجنسي توزیع کوئ، موږ ایمرجنسي توزیع کوو. که یو څوک موږ ته وایي چې تاسو کورونو کې مصرف کوئ، په کورونو کې مصرف کوو. که یو څوک وایي په څاه کې، که یو څوک وایي په جومات کې، که یو څوک وایي د یتیمانو لپاره، د هغوی د غوښتنې مطابق موږ د هغوی مرسته په همغه ځای کې مصرفوو. نو له هغې نه پرته موږ بل ځای نشو مصرفولی. تاسو پوهیږئ چې موږ خو د یو ارتباطي پل حیثیت لرو او موږ خپل دغه رسالت په همدغه توګې سره ترسره کوو. قدرمنو هیوادوالو، دا هغه راپور د کونړ د لومړۍ ورځ څخه تر اوسه پورې چې موږ مکمل جزئیاتو سره له تاسو سره شریک کړي. د ترڅنګ یوه مهمه خبره دا ده چې په کونړ کې زرګونه کورونه وران شوي دي او ژمی هم پرانږدې کېدو ده او خلک د کورونو ته جدي اړتیا لري. موږ چې دا کوم شته کورونه پلان کې لرو دا ډیره کمه ستونزه ده هغوی حل کولی شي. نو که چېرته غواړئ د کونړ زلزله ځپلو سره د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، تاسو ته دا QR کوډ دلته ښکاري، ترڅنګ د قمر بنسټ د وټساپ شمېره انشاءالله موږ سره اړیکه ونیسئ او د کونړ زلزله ځپلو سره خپله مرسته ترسره کړئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.